زیات په یره کې دي خو دوی ورته اعلان کړی دی چې نه موږ عامو ته هېڅ نه وایو باید خپلې همدلته چې کوم دا څوک په پولیسو هغو کې دي هغه ډیوټیانې پرېږدي او بس لکه هر لوري ګرم ده که نه هغه که سوشل ده او که هلته مالي میدان ډګر دی او بس خلک لګیا دي زه به دا کلیپ په دې مرګړو واورم د فضل الرحمن د پارټۍ د مولیانو د حلپاس چې د ساقي جان په باره کې ویلي نو دا خلک به لږ وګوري چې بیا خلک ونه وایي چې یاره تاسې دروغ وایئ دا دې واغه دي صحیح ده که نه دا سمه ده آنې که ورته نار باسي ناسنتا د سپیو د خنزیرو مړه مخ دې نیولې دی ساقي جان باندې نومېږي قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته لعین انسان دی او رزیل انسان دی خبیث دی او دوست دی ګیا ګزره چې په انسانانو کې ګورې دا ساقي جان وګوره قسم دې خدای مخ مسه کړی دی مخ راواړو د پیزو غوندې د شادوګانو سي د خنزیرانو سي د اصحاب مخې نیولې دی اوږد مخې دی پتنګه ګیا ګزره ذلیله خبیثه رزیله او درنده بنده بیا به ته د څاروو سره بدکارۍ کوې محترم او دې نه کتل چې په یورپ کې یو افغاني تېر شو چې د چیلې سره یې بدکاري کړې ده بیا به ته سپي نه پرېږدې سپو سره به بدکاري کوې بیا چیلې به نه پرېږدې چیلو درندګانو تا نه به درنده ښي چې هغه بل درنده په بل نسل انسان ته به په درندګانو سورېږي وجه څه ده علماو ته دې لاس واچو الله وایي داسې به دې ذلیله کړم داسې به دې رسوا کړم چې د راروان نسل دپاره به دې د عبرت نشانه وګرځوم یا به دې د سپي سره په بدکارۍ باندې مختور کړم یا به دې د چیلې سره په بدکارۍ باندې مختور کړم یا به دې د الک سره په بدکارۍ باندې مختور کړم یا به دې د اجرا سره ګیر کړم مه کوه علماو پسې بدې محترمه یو جمله وایم چا چې علماو پسې خپلې دې جملې ته سخت الفاظ به یې زما نن په منبر کمپرومایز والا خبره نه کوم چا چې په علماو پسې خپلې دي هغه تر مرګه پورې بیا غب واورېده اول رزیله بې شرفه دا د چیلې خبره اوسه پولیس معلومه نه ده چې چا کړې ده که پورته افغان دی که ښکته افغان دی که پښتون دی هېڅ معلومه نه هغه معلوم شوی دغه د نایجیریا والا ده یو منټ شینجي صاحب که تا ته دومره زور درکوي ولې په عزیز رحمان نه درکوي چې په قرآن په لاس کې د جمعې ورځ او بخښنه غواړم هلک سره زنا کوله په مدرسه کې ته په هغې ولې خبرې نه کوې تا ته ولې په هغې خبرې په هغې باندې ولې دغه نه درځي چې کله عزیز رحمان په مدرسه کې همدا ستاسې د پارټۍ او د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ ورکوي د هغې نه نیم ساعت مخکې د زنا کوي او په جومات کې ناست او هلکې په دغه په قاضي اعظم باندې بخښنه غواړم کېنولې تا ته هغې باندې ولې خبرې نه کوې چې ته په یورپ کې تا ته افغان ښکاري رزیلانو بې شرفانو ورزیلانو بے شرفانو باچا صاحب که دوی سره دی غنی هیره منډۍ ده بنده کا اقبال پلازا ده بنده کا بالکل آنې کا ورته آنې کا بله ویډیو خیم ودرېږه که دې کې دا غیرت دې کې غیرت په دغه باندې دې خبرې وکړي یو منټ دلته یو بله ویډیو ما سره چې دغه ودرې چې څه شوله بخښنه غواړم چې ویډیو ما څه کړه ګرو ساقي جان نه خبر کړئ لینک ورته ولګئ ورته چې باچا صاحب ستا په دفاع ورته چې په سلهاو افغانان راوستي دي او انشاءالله د افغانستان تابعیت درکوي درته پیژندپاڼه پاسپورټ چې هر شی وغواړې راشه انشاءالله موږ یې درکوو درته انشاءالله هر ملګرو لینک ورته ولګئ دا ویډیو ګورې د پېښور پر دلزاک روډ پرته اقبال پلازا د ترانسجنډرانو د یوې اړې په توګه پېژندل کېږي دلته د تن پلورنې اړوند کیسې هم کېږي ته په دې ولې خبرې نه کوې رزیله او چې مېلمستیا ورنه کړي دا خلک خو بیا مېلمستیا کې به نصیحت ورته وکړي چې دا کارونه نور مه کوئ په پېږې خو که نه او دا ډېره زیاته ضرور ده د دې مبارزې لپاره کور مو وده بالکل باید دی ته مړی اوسي دلاور پیدان صاحب زه خو د جومات ونو ملایب نه راتلم نو خبر شوم چې دغه خلکو چې په ټیک ټاک کې جمهوریت جوړ کړی دی وایي چې حکومت یې نیولی اسلامي اماراتو خلک پکې ناست نو موږ اوس افغانستان ته تللی شو که نه شو تللی څه خبره زموږ ضروري کار دی هلته اوس یا مهربانه زه په شرط درته وایم اکرامه والی دا کوم کسان چې وایي چې موږ افغانستان نیسو په شرط درته وایم دوی ته وایي چې افغانستان موږ درته پرېږدو تاسو یو 50 کسان راسئ او رښتیا یې درته پرېږدو خلک وټاکي چې موږ درته پرېږدو بې جنګه بې دعوې بې خغ بې بده حتی چې راغللی دغلته به شپه موږ درکو 50 کسان راولېږئ چې موږ د افغانستان ورتسلیم که په 500 کالو کې دوی 50 کسان سره خپلو کې پیدا کړل ما باندې به غوږ کې دغه غوږوالۍ به راواچي او راته به نوم به راباندې کېږدې منداڼو ګوله هغه منداڼوګان خو یو چې دا ګوله یې مکوکې دا 50 کسان راسي ورته افغانستان درته ساتو در پرېږدو یې درته تسلیموې دا د دوی کورنۍ وظیفه سوه که 50 کسان دوی پیدا کړل چې دوی لاړ چې د افغانستان ځان ته تسلیم کړي موږ به ورته تسلیم کړو جنګ هم پرېږده دعوا هم پرېږده د تسلیمولو خلک نسته ورکېدو دوی د خدای کور ړنګ کې هسې خوشې ځان پورې خاندي مننه پیضان صاحب
یعنی دزماران دي نو ډزي وري دزماران خود دي او دلته داخله غوړي دا لمبر چې د شینوال صاحب مرګړ وته ورکته لایف کنټرول